السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د پی ټی ای طرف نه کم نوی اپډیټ چې راغلی دی د هغې په باره کې معلومات درکوم. ډېر زبردست اپډیټ دی دا د پی ټی ای. اوس تاسو به کولی شئ چې یو موبایل چې کم دی، ګورئ که تاسو خیال کړی وي مخکې به تاسو موبایل ته چې رجسټر به نه و پی ټی ای نه، کله به چې هغې ته سیم ور واچولو نو تاسو به 2 میاشتې استعمالولی شو. 2 میاشتې پس به ستاسو هغه ایمي چې کوم وه بلاک شوه، بیا به سیم کارت په هغې موبایل کې کار نه کولو. نو اوس دوستانو د پی ټی ای څخه دا اپډیټ رالو چې تاسو به کولی شئ چې دغه موبایل چې کوم دی 4 میاشتې به استعمالولی شئ. د دې په باره کې تاسو ته ټول معلومات درکوم چې دا څنګه طریقې سره کار کوي، کم کسان به دا کولی شي. ویډیو تاسو ما سره تر اخره وګورئ ترڅو په دې ویډیو کې تاسو څومره معلومات چې دي په صحیح طریقې سره پوه شئ، او د ویډیو مو که خوښه شوه له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ دوستانو چې د دې په باره کې نورو کسانو ته هم پته ولګېږي. نو اوس ګورئ د پی ټی ای دا خبره ده چې وایي چې موږ به اوس چې کم دی انشاءالله کم کسان چې مسافر دي هغو لپاره هم ډېر زبردست اپډیټ دی، ځکه چې دی به راغلل نو دی به دلته کې 2 میاشتې چې کم دی موبایل به کار وکړو نو بلاک به شو، هغې وروسته به دی بیا چې رجسټر کړی نه وه نو هغه سیم به ورته پکې کار نه کولو. خو اوس دی لپاره دا ډېر خوندور اپډیټ دی. کله چې دی راشي په پی ټی ای ویب سایټ کې به داسې اپشن انشاءالله روان وخت کې زیات کې پی ټی ای خپله وایي چې موږ به دا اپشن داسې زیاتوو چې د هغې اپشن په ترو رجسټریشن به وي چې کله هغه موبایل رجسټر کړي نو بیا به دوستانو د دی موبایل چې کوم دی 4 میاشتې کار کوي. اوس په دې 4 میاشتو کې دی 4 میاشتې استعمال کړو، بیرته بیا لاړل پاکستان نه لاړل، کم ځای ته چې په سفر ته لکه سعودیا، دوبۍ، داسې ډېر ملکو ته کسان ځي، 1 کال تیر کړي، 2 کاله تیر کړي، بیا راشي نو بار ځي رځي نو د هغه لپاره ګوره یو ځل راغلو دی موبایل رجسټر کړو، 4 میاشتې استعمال کړو. اوس دلته کې چوټې په راشوه، بیرته لاړل مطلب سعودیا ته یا بل ملک کم ځای چې و هغې ته لاړل، بیا 1 کال پس یا څه ټایم پس بیرته پاکستان ته راغلو. نو دوستانو د پاکستان ته راتلو سره به دی بیا کولی شي چې د پی ټی ای په ویب سایټ کې دا موبایل رجسټر کړي او بیا یې 4 میاشتې استعمال کړي. د پی ټی ای کم اپډیټ چې دی، نیوز چې کم دی، هغه په دې طریقې سره د پی ټی ای والا چې کم وایي نو ډېر زبردست اپډیټ دی. تر اوسه پورې کار نه کوي دوستانو، خو کله چې دا اپشن دی په خپل ویب سایټ کې زیات کړي نو انشاءالله په دې باندې به هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم چې تاسو د خپل موبایل څنګه په دې ویب سایټ کې رجسټر کوئ. نو د دې لپاره رجسټریشن ضروري دی. کله چې دی دا رجسټریشن فارم چې کوم دی په خپل ویب سایټ کې ایډ کړي نو بیا به تاسو کولی شئ چې هغه موبایل د هغې فارم په ترو د پی ټی ای نه رجسټر کړئ او 4 میاشتې استعمال کړئ. دی وایي چې کم مسافر چې دی رځي یو ځل موبایل رجسټر کو، بیا لاړو، بیا راغلو، 2م ځل لپاره بیا دی رجسټر کولی شي د پاسپورټ نمبر په ترو. نو ډېر زبردست اپډیټ دی، د خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ ترڅو د دې اپډیټ په باره کې هغو ته هم پته ولګېږي. دا څنګه کېږي نو تر اوسه پورې د پی ټی ای طرف نه دغه اپشن چې کم دی، د فارم چې کم دی، رجسټریشن کم هغه چې دی دا په دې ویب سایټ کې نه دی ایډ شوی. دی وایي موږ به ډېر زر ایډ کړو، نو کیدای شي په یو څو ورځو کې دا فارم چې کم دی د رجسټریشن دا اپشن دی په خپل ویب سایټ کې ایډ کړي. چې څنګه ایډ کړو نو زه تاسو ته په دې باندې ویډیو جوړوم. د دې لپاره به تاسو زموږ فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل سبسکرایب فالو کړئ. نو که دا ویډیو مو خوښه شوه له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ، لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.